ترمزو حاجی صاحب هغه سړی و چې په مومندو باندې د پیرنګي سره څومره موده غذا کړې وه. که یقینم نه راځي اوس لاړ شئ لکړو ته ترمزو حاجي صاحب چې چېرته ښخ دی د هغه د قبر سره اوس هم 2-3 منه بم پروت دی چې تر ننه لا خلاص شوی نه دی چې په دغه ځای والا پیرنګیانو بمباري کړې بم اوس هم پروت دی. زه 2 ځله تلی یم ما لیدلی دی. او د مومندو د لکړو نه به راتله او د شب قدر په کلا کې به پیرنګیان ویشتل. داډې صاحب غزا تاسو ته څه پته؟ دا فقیر پی ستا د وزیرستان چې و څومره زمانه د پیرنګیانو سره جهاد کړی. چا ورته وی پاکستان جوړیږي پاکستان څه پهل انګریزان بلار شي او مسلمانانو حکومت بشي. بچیا دا کار خو ډېر ښه دی او په دې مسلمانانو مې باور نشته وی دا د پیرنګیانو ارمان به بیا خلکو له ورولي. وایي د پاکستان حکمران طبقې نن د پیرنګیانو ارمان خلکو ته وروستی دی که نه؟ که دفتر له ورشي وی به چې کاش خدایه چې دې کې خو پیرنګی ناست که افسر له ورشي داسې رویه به در سره کوي چې ته به وایې چې خدای دلته خو چې سیک ناست وی خو چې دی نه وی ناست. نوکرۍ له ورشي بی او ایم او ډبل ایم او پی ایچ ډي او پلانې او ډینګړې کاغذونه ګرځوه انټرویو ده انټرویو ده انټرویو ده. هغه ورځ یو ډاکټر راته ټلیفون وکړو وی د یو کونډې زوی دی که چېرته چپړاسي برتي شي د انټي کرپشن کې یو ځای دی. انټي کرپشن ډایرکټر ته مې ټلیفون وکړو مال یو زلمی هلک دی او چپړاسي برتي کول دی. ما ته مولانا صاحب نن 8مه ورځ ده چې پلاني وزیر سړی راستولی او آډر هم شوی دی. بس خو وزیران دي او ممبران دي او امینېګان دي او امپیګان دي او رشوتونه دي او پیسې دي او دولت دی او د غریبانو کور وران دی. بله شپه دلته د وزیرستان نه فوډ انسپکټرۍ دپاره یو انټرویو راغلی وه. انټرویو له چې تللی دی هغه افسر ورته ویلي دي بچیا په دغه سیټونو وړاندې نه تندر را پرېوتی دی بک شوي دي ویل بیا ځان راستړی نه کوي. څه تعلیم دی ویل چې ما ایم اے کړی ده. نو اوس ایم اے او بی اے والا چې یی که نه پالش ډبي والی پالش او د پالش په ډبي ولیکئ ایم اے پالش او یا پې ولیکئ بی اے پالش. پالشونه کوئ. نلته ورته جنیجو صاحب نئی روشنی سکول بورډونه په سړکونو لګولي دي او تیر کمانې ورکړی دی نئی روشنی سکول نئی روشنی سکول. نئی روشنی سکول والا هم چېرته پلاران پیدا کړي دي خپل. نو ما نن 15 کاله مخکې یو شعر ویلی نو دا وکیلان پې ډېر خفه شوي وو. بیا ما وی چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری. ایم اے والا با ٹانگے چلے بی اے والا با بوجھائی اوچتائی مزدوری با کئی او وکیلان با بینڈائی تورای خرسائی. ستا پا ملک مرگ نرستم دا غفار خان نا اس بزرگ جوڑ کو چې ژوندی هندو م ورته ویلې شرمېدل او پوس پرې کړ. نن هندو تاسو له په مخ د شرم سپېړه درکړه چې ستا د ملک حکمران طبقه ورته نږدې نه ورغلی او هغه د دلي نه ورته برای راست پړک کې راغی چې دا زموږ ازادي د ده برکت دی. دا څومره د شرم خبره. نو عزیزانو عرض مې دا و
وی پزن کدن میں پکار نشوے اس میں دسخات گوڑے تمنی سلاسونا پزن کدن میں پکار نشوے اس میں دسخات گوڑے تمنی سلاسونا. قرآن کریم با جبریل روڑو. اس جبریل سوک دے؟ جبریل دے یو فرشتے نامہ دا کتا سوری دلی پا تمام ملائکو کی سلور ملائکی چی دی اغا دا مقربینو ندی. ایسے خو ملائک دیر زیاد تھی. عزیزانو دمرا ملائک دی پا دی دنیا کی چھے امام غزالی لکلی دی چھے ار سحر دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے مبارکی تا دا اسمان نا اویا ذرا ملائکی رازی ار سحر او دا سحر نوالا تر ماخام پورے دا اویا ذرا ملائکی دا روزے نا گر چاپیر ولاڑی او پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام وائی. دا اویا ذرا ملائکی بیا ماخام لاڑی شی نو ماخام بیا نور اویا ذرا راشی. اگر نور اویا ذرا بیا تر سہارا پورے پر روزے مبارک باندے درود و سلام وائی. او دیکھے دا خوند خبر ادا دا چھے امام غزالی لکلی دی چھے نن کمی اویا ذرا ملائکی راشی نو تر قیامت پورے دا دی ملائکو لمبر ببیا نرازی. اس اندازاو کئی سور لسوا کالوش. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پغار حرا کے شپگ میاشتی چلاو اور شپگ میاشتی بے التا خوراک چو دا قجور ستوان او بتکی کے اوبا آغا ستوان بے او خورا اوبا بے پیوس کلی اور شپگ میاشتی دا دغا غرب سر کے پا دی غار کے دا اللہ پا ذکر و فکر کی بمسو شپگ میاشت دا شپگ میاشت محنت ولی کولو زکا چه نظره پا یو دس عظیم نعمت بانده ہو چه اغا نعمت اغا تا پتاوا اپی پویدو اغا نعمت دا آخرت خوشحالی وا اغا نعمت دا جنت خوشحالی وا اغا نعمت چه دے دا اللہ قربو دا اللہ دیدارو نو عرشی کی بے رزق آغستو. عزیزانو دا جنت اس تاسو دا تپوس چانو کی چه دے جنت تا جنت ولی وی پا دے پوئے گئی تو واقع نا خدا جنت راکے اس تپوس ریچ جنت ستا ہوئی خدا کہے پی جنو ہو رائے کے نا انہیں ددے دسی مثال دے چھے تد پاکستان حکومت کے چاہتا ورشی چھے چھ شہر آکا اے ماما چھ شہر آکا وہ چھ آکا نو چھ شہر چھ آکا نو اوے منڈونی سا کہیں استعوالات تلے گم ٹولو مردی تیر شو پا خبرہ نہ پوئے گی دمرم نہ پوئے گی چالکا دی سڑی سرت سے شے دے چیز مطالبتی کو بیا دے شنو مم نہ درزی پی جنیم نا اس خدا جنت را کے تو جنت پی جنے ماما تا پا دنیا کے پی جند چی جنت ستا ہوئی وہ پی جند میں نہ ہوئی چی دا سے خط زیادہ ہے دی جنت تے جنت بیاوی والی پا دی رزان پوئی کرے نو تاسو وائی چی یو قوم دا قوم داسی وی قوم دا قوم
اول تاسو دې ته وګورئ چې د پاکستان نه زما غوندې خوله په دې ټول پاکستان کې د چا شته که یو دلته مې سر ټیټ کو کروڑونه روپۍ به راکړي که نه یو دلته زه واورئ خان بادر خان د پیپل پارټۍ وزیر اوقاف وکړ آب ګرځېدو په دې مولیانو پسې دا بیا خسیان کول ټلیفون یې راته وکړو د بېنظیر یو کانفرنس کړی و مشایخ کانفرنس تاسو به په ټي وي لیدلی و په هغې کې سم دین پوری غوندی مولا مو چې دومره ګیره وه کور دی وران شه نو مالداسې ګیره خو په پټو کې واخم ډېر ولاړ دا ګیره ده که ډیله دا خدای هلاک پیران دي چوغې دي او چوغې دي دا برشونه په ځان مګړي را مګړي دي څه چل دی د وزیر اعظم مشایخ کانفرنس خان بادر ما ته ټلیفون وکړو چې د 100 لکو روپو چک درلیږم 100 لکو سبا هغه چک کیش کا 100 لکه روپۍ والا مال څه ده ویل یو ګنټې له د وزیر اعظم مشایخ کانفرنس ته راشه یو ګنټې ما ورته په ټلیفون وویل بجلیګر مولا سلویخ کالا پا خزو پسی بد ویلی دی آب وزی او خزی لاندے بناس کی او داغی تقریر باو پا 100 لکه روپے مالزا زدا عقیدہ لرم خان بادر خان زدا عقیدہ لرم چې د یار در په 1000 درمان ورنکما د یار در په 1000 درمان ورنکما آشنایی بدی په این و آن ورنکما که یو ظلم دی زلف پلاس کی اوزی که یو ظلم دی زلف پلاس کی اوزی یو وقت بدی بدرس جهان ورنکما که یو ظلم لاستا بو صبر شی که یو ظلم لاستا ببو صبر شي دا نعمت بد جنت پخوان ورنکما ستا تر زلف پوری نور زلف سدی ستا پورے نور زلف سدی پخشاک بد چمن ریحان ورنکما سو نوی نمستا سترگی کا خدای کاندی سو نوی نمستا سترگی کا خدای کاندی اسرائیل بترحقی زان ورلکما پر رحمان داستان شنو جام حرام دے پر رحمان داستان شنو جام حرام دے سو دخپلو وینو جام تاوان ورنکما جل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں وہ دا جل انتظار زر کو ماں چه خدا زر میں مڑ کا چه رسول اللہ
माता पखोब के वल्लाहिल अज़ीम माता पखोब के रसूलुल्लाह रागाहे वते अजीजानो खबर नूर नशम कौन है माता पखोब के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले वते दे और माते वे चिस्ताद उम्र के द बरकत पारा दुआगाने ज़द पैगंबर दा लफ्ज़ बा खुदा कसम च प दुनिया और दौलत खर्च न कम जब अखपल जमीर प दुनिया और दौलत खर्च न कम पदे कायनात के सब मखलूक खुदा पैदा कर अजीजान दाता सो मुंग छी यो बला दुनिया चिपागी के दह से दुनिया आबाद अदल के दाता सुचे दे देश में के सर द पास आबाद जब पेरियान बला दुनिया कुरान के राजी पेरियान यो वफद पलार तेरे दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहार पर मुंज वाला चौधरी जो कुरान वो अल वतन ते चलार पेरियान रावण के इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्द सूरत जिन कुरान के मुस्तकिल सूरत के जन्नात बयान देते इन्ना समिअना कुरानन अजबा यहदी इला रुश्द मुंह खुदा से कुरान वारिद च सड़े द नेके तरफ करा दे मुस्तकिल मुफद राग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दखल वतन दखल दावत हो च तराशा दा कुरान च दे खल्क तदवे दा लगमुंग तमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाड़ो योशपा और पेरियान होता है दावत दे इस्लाम को जरगुन और लखुन पेरियान मुसलमान ननम पेरियान के 10 निजाम रा रवान दे लेकिन मुंह की चिकम निजाम उलमा पकिस्ता दशान वर्षा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और दर्स के यो पेरे बरातलो सबक बेवे दर्स हदीस बेवे शाह साहब जी बेपोश तपोस त्योक चित्रकम जे फलान दिन जीज फलानी ज़ैनुल आज़म और ज़द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने नम समुदा मख के पैदा और मा रसूलुल्लाह लीदे उलमाओ दे हिंदुस्तान बवी छे शाह साहब का पदी एतबार वाली न ताबिई हम दे दे कि सहाबी लीदले तासु ख्याल रख दखपल वीडियो डरता है दो खबरें तीर इतवार पौरस और चिनार ततले और जो पीर पौरस वापस रातलम जरत जकर रातलम चिमाता वीजा लगा लग वक्त ला मिलाव शे मुंह को पाकिस्तान की तो वीजो गुरजू का ना अरे सीरत कॉन्फ्रेंस मुंह सदर साहब द सीरत कॉन्फ्रेंस इफ्तिताह करे द सीरत वाला द दिन सरत से कई लग गया जो द सीरत कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताह करे लो गिरो वाला शेखान और मशाइख और तनास की वजह सीरत कॉन्फ्रेंस यानी उलमा बनास की और 2 बजे सीरत कॉन्फ्रेंस देर दिन मुंगा मचा मुंग नलो दिन शर्मी बलसो
کوتک صاحب راپاسي هغه صاحب د سیرت کانفرنس کوي او هغه به ورته ناست دي شیخ فولاد بابا وسیم وختلان به ناست دي او دا د کوتک دین به راپاسي او دا د سیرت کانفرنس ټول په ورځ واپس را پالچدار کې راته پته ولګېده چې د تیندو مولانا صاحب وفات شو او 2 بجې جنازه ده زه 12:30 را روان شوم پالچدار نه 2 بجو ته تیندو ته ورسېدم په خدای باور وکړئ د رسول الله په منبر ناست یم دا د اورېدو خبره نه ده زما د لیدو دا بله ورځ د دې مولانا صاحب کار دا او طالب ته سبق ویل او الله نه سوا د ټول عمر په بل څه کې اډو تېر کړی مفتی محمود صاحب د خدای وبخي چې کله دې طرف ته ولاړو نو د ده سلام له به هغه م ورتلو خو زه پې پوه نه وم چې دا دومره لوی سړی دی چې دا مفتی محمود ولې ورځي ما خیال و چې سیاسي سړی دی څه سیاسي خبرو له به نو بله ورځ ما ته پته ولګېده تک شین اسمان دی دغسې لکه دا اوس چې جنازه چې د کوره راویسته او په مدرسه کې کېږ او د تابوت نه دا تخته لرې کړه او د ده دا مخ چې بربند شو نو دومره ساس د اسمان نه او دومره پاغوندې د واورې دا داسې را شروع شوې که نه ته به وایې چې مالوچ راوري په لرې علاقه نه دومره ټوکړه کې لکه د ده قبر او د ده کور په دې ټوکړه دا پاغوندې راوري ما سره ملګري هغې ته مې وویل هلکه د غرونو بټ کې چاته وګورې وړیا زه والله کوي کم از کم 15 زره خلقو د هغه په جنازه کې هغه یې په ځای پرېښود ټول خلق په زندګۍ کې مې دا شی نه وي خو چې دی له حد ته کوز کو هر څه بند یوه زمونږ استاد هرات مولانا صاحب ډېر لوی ولی او بزرګ خلال دی اظهرخانۍ کې ښه د هغه جنازه م چې د یادګار نه راوویسته و اظهرخانۍ ته مړه یکتوت بیري باغ ته چې ورسېدو طوطاګر کې مارغان پرې راغله کم از کم 2-3 زره طوطاګر کې داسې به راغله په دې جنازه داسې به شو بیا به داسې به شو بیا به داسې عین تر قبره پورې چې قبر په تر هغې پورې به په قبر داسې راتله او تله به خو چې قبر ته کوز کو خاورې پرې واچولې مرغان شاه نورشاه کشمیري رحمت الله علیه عرف الشذي د هغه تقریر دی ترمذي باندې چې کوم تقریر هغه کړی یو راوي متعلق لیکي چې په نزد د راویانو باندې دی ضعیف خو تقوا او بزرګي داسې وه قبره یفوح حین دفنا شاه صاحب وایي چې قبر نه دی را روان کو نو د قبر نه د وړاندې نه خوشبویۍ راووت قبره یفوح حین دفنا زما عزیزانو عرض دا و چې کم خلق د الله سره رابطه او تعلق شي جنازه به د لا کور پرته وي او په قبر کې به درته د جنت د عطرونو سپری شي بهرحال عرض دا و چې دا د هغه خلقو حال به وي چې د کومو خلقو رابطه او تعلق خدای سره حدیث کې راغلي دي چې یو سړی د شپې سملي او تبارک الذی ووایي یو خو د جمعې په شپه تبارک الذی ده چې دا امامان یې وایي په دې کلمو کې رواج حدیث کې دا نشته چې د جمعې په شپه امام د تبارک الذی چې شیخ او د ملا فتنه شي په خپلو کې ملا غریب خسته نه شي کېږي امام نووي دا د مسلم شریف شارح دی او ډېره لویه شرحه یې په مسلم لیکلې ده نووي هغه لیکلي دي چې نور بزرګ په لاره روانو په یو قبر تېر شه په قبر چې تېر شه نو دا قبر کشف چې ورته وشه نو هغه صاحب قبر چې و نو هغه په قبر کې لمونځ کولو لګي لمونځ په قبر کې کول دا دلیل د دې خبرې دی چې په قبر کې سړی ژوندی
उस कदीमा ने दायर इतराज की कि मुल्क के बेदा खुद दुनिया से और आलम आखिरत के हो मुल्क नबिया को दे कबर के दे मुरी मुल्क संगत हो उलमा वाई के मुल्क को दो किस्म यो मुल्क दे चागत सरी बांधे फर्ज भी और दे के मुकल्लफ लका दुनिया के सुमरा ज्वंदी की भी मुकल्लफ मखलूक के दे पागल फर्ज दे कल कई मुजरिम दे कसदन न कई इनकार से कई काफिर की भी के सर यो आलम आखिरत के मुल्क दे नुदाद अल्लाह ने जानिब न सही बांधे फर्ज नहीं पख्पन की खातिर बांधे दिल आजाद हुई का पख्पल शौक सड़े मुल्क कई नददी सबूत उलमा मुहक्किकीन ना शर अजीजान कता सुखयान के बल जवाब दे डाले कि दुनिया किता से उबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई थी अस्सलात मिअराजुल मोमिन मुल्क के दाद मुसलमान महराज यो सड़े आगा खजा देर सालिम और बद किरदार नागबा यो जियारत लतला अवल तबेदा दुआ कोला چې خدای زما دا خاوند په دواړو سترګو ړوند په ټپو ړوند ولې چې زه څه کوم چې دی نه ویني زیارت ته یې بابا زما دا مېړه ړوند خاوند به دې تپوس کولو چې ښځې ته چېرته ځې چې دغه زیارت له زما او دعا کومه چې خدای زما میړه له ډېر مال دولت ورکړي او ډېرې داسې کړي او داسې کړي یو ورځ دا خاوند ورپسې پټ پټ تللی دی او د زیارت د پاسه چې کوم غلاف ورېدلی دی که نه دی د هغه غلاف لاندې هغه قبر سره ملاس دی چې دا ښځه ورغلې ده وې زیارته بابا هغه ورته ځکه لاندې خاوند پروت و که نه ویل نن خود آوازم راک ویل زما دا خاون په ټپوړون کا په دواړو سترګو ورته وی چې کور کې د زیړه غوا شته وی چاو شته وی هغه حلاله کا او 3 ورځې د هغې غوښه په میړه وخوروه نو په دواړو سترګو بړوند شي دا واپس کور ته راغلی ده چې څه ساعت پسې ورپسې خاوندم راغلی دی ښځې څنګه چل دی ویل سړیه دا چاړه واله دا غوا زره لاله کړه ویل ولې وی نن خو هغه زیارت را سره خبرې وکړې اوس ښځې ته داسې پته ده چې زیارت سره همدې پروت و دا هغې ته څه پته ده زما په خپل خیال چې د خندانه زیات دی خبرې ته سوچو کې بیا به پې پوهېږئ نه غوږ کې حلاله که غوا غوا حلاله کړه چې حلاله یې کړه یو ړومبۍ ورځ باندې چې په خاوند غوښه وخوړه وی ښځې زما د سترګو ته خو څه تیاره تیاره کړي په دویمه ورځ چې غوښه وخوړه وی ښځې دا تیاره خو زیاته شوه وی بس دا خو د غوښې در باندې اثر وکړو امید دی چې خدای به مونږ ښه کړي چې په درېیمه ورځ یې پرې غوښه وخوړه سړي په سترګو لاس کېښود وی ښځې هېڅ راته نه ښکاري وی چې ښه بس ړوند شو خدای دې دا زیارت وی دا د څه چل وی چې بس ړوند شو به د نور کاره خو ووتمه خو ښځې بس داسې به وکړمه چې د دروازه کې به ناست یم او چرګان مرګان به شړم په دې کې څوک سړی راغلی دی کور ته دی ورته ویل چې راځه سړی په ټپ وړوند دی
چې کش کش دې سړی اورېدلی دي کوته کې ورته راپرېښی دی چې په داسې سړی والی دی په ټکي مړ دی ښځې ورته ویل دا دې څه وکړه بېړه دې غرکشه دا خو دی کولنګي جرګ مړ جرګان یې ډېرو په کور چې څه ساعت تېر شوی دی دویم سړی راغلی بیا دې سړي په کوتک والی وی دا دې څه وکړه ظالمه دا خو د هغه انګرېزی جرګ مړ مړه ها چې په دې کې څلور برابر چې څلور یې برابر کړه خاوند ورته سترګې پرانیستې دي او ښځې ته وایي چې زه خو جګ جوړ یم تا دې دپاره زیارت ته تلې او دواګانې دې کولې چې خدای زما مېړه ړوند کړي چې ستا څه خوښه یي چې هغه کوي زه اوس د هر څه خاونده ستا سر وخوري خو دا مړي اوس لرې که چې پې هم نه نیسي څوک سړی راغوښتی دی په 100 روپۍ چې دا مړی یو څه دا یو او سیند کې وغورځوه چې هغه یې وړی سیند کې غورځولی چې راغلی چې 100 روپۍ راکړه مړی مې یوړ ویل هغه خو بیا راغی هغه مړی دا دی پروت دی بل یې ورته دروازې ته کړی چې هغه یې اوچت کړی وړی دی چې بیا راغلی وی هغه خو بیا راغی ظالم بل یې ور څلور واړه چې پې لېږلي دي اخري چې لېږلی دی وی هلکه چې دا ځل در نه را نه شي ګوره سم یې غورځوه سیند ته چې د سیند په غاړه یې دا مړی غورځولی دی چې ګوري یو سړی ناست دی د سیند په غاړه جامې وینځي وایي ویل ته بیا لا راوتی جامې وینځې هغه یې مړ کړی چې داسې په غاړه روان دی یو ماهیګیر روان دی میان نیسي وایي وی الله اوس میان هم نسي آیم مړ کړی بل یو غوتمارو په دریاب کې میانو پسې غوتې والې په هغې ور ټوپ کړی وی لا سر دې م راوچت کړو آیم مړ کړی دی بیا راغی سړي ته یې ووی چې وروره اوس مې سمه صفایه وکړه جامې وینځلې مړی را په غاړې ته راوتی بیا مې ور وغورځولو مړ مې کړو بیا یې ماهیګیر په شکل کې راوتی بیا مې مړ کو بیا یې د غوتمار په شکل کې بیا سر نیغ نیغ کولو دې خوا راتلو بیا مې مړ کړو سړي وله 100 روپۍ ورکړه که لږه مقل لرئ او سوچ لرئ نو دې نه به اندازو لګوئ چې په مونږ هغه د ښځې کار شوی دی او د هغه سړي کار شوی دی خدای میړه مې په ټپ وړونکي او میړه یې سره ورسره فراډ وکړو او جوړې سترګې ړندې کړې هر څه یې لیده ویل زه څه وینم نه تاسو باندې هغه چل یو سړی په خر به سره چلوله پټوله نو ملغلره بیا مونته چې ملغلره بیا مونته نو ولکې وینځله ناتې اولې ته وغورځېده لاړه اوبو یوړه دی اوس سرسام شو او وی چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته خوا که زه خبر وی چې دا بوبران وړي ما باډو وینځلی نه وی کور ته راغی مور بچیا څه چل دی وی مور پاکې نه پلیته خوا مور ولا ډاکټر راوسته چې د هلک باندې څه چل دی ډاکټر والا علاج ملاج سوکو دا خبره تی نه هیره کړه مور والا پیسې ورکولې څو کېږي 100 روپۍ هغې وې دا 50 والا 50 به بیا درکړه ویل زه 100 به بیا پوره راکړي چې ډاکټر ځای ته لاړو نو دی مور دې زوی ته وایي چې بچی دا په تا څه چلو ویل ولې وی تا چې وی چې پاکې نه پلیته خوا بیا ور یاد شو چې بیا ور یاد شو الګ بیا چغې کړې چې پاکې نه پلیته خوا پاکې نه پلیته مورم سرسام شو ویل تپوس نه تپوس خو تپوس نه تپوس خو
डॉक्टर पसे सड़े रागे चराशा मरीजान खुद यौ नदवश डॉक्टर चरागे चिवी कत चिदा खो दयो इलाज में कोला मोरिम उल्टा पके में आगाजमा 50 रुपए रा कोरे आम लाड़े डॉक्टर चिदुई ताऊ का तो आम सरसाम शो वेल सलो ना 50 खेवे